دا د خوست ولایت د ماشومانو د اصلاح مرکز ده. هغه د اصلاح مرکز چې همدا مهال د امنیتي مسولینو له لوري 2 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 13 کلونو کم دي د بیلابیلو جرمونو تر سره کېدو وروسته راوستل شوي دي. دغه ماشومانو ته د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امنیت له لوري اصلاحي او تفریحي برنامه ترتیب شوې وه. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ویل چې د اسلامي امارت مسؤلینو نه یوازې پر نشئی توکو د روغ د کسانو درملنې او دوی ته د کسبونو زده کړې لپاره د ځانګړي پروسې له لارې مخ ته تللي بلکې د هیواد په ټولو زندانونو او د ماشومانو اصلاحي مرکزونو کې د علمي زده کړو ترڅنګ د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. تاسې د خپل کورنۍ لپاره د دغه ټولنې لپاره د دغه امت لپاره آینده د تاسو نه ډیره لویه تمه کېدلی شي. تاسو دلته دا د تاسو دپاره مکتب دی، دا د تاسو دپاره مدرسه ده، دا د تاسو دپاره یو روزنیز مرکز دی، د تاسو دپاره جیل نه دی. دلته اوس د زندان نه مدرسې جوړېدي، مکتبونه جوړ دي، خلک خپل درسونه مخ ته بیایي. غوښتنه دا د وړاندیز دا دی چې کله هر د دغه ځای نه لاړی بیا د بد ملګري ملګرتیا مه کوه، پرېږدئ. دویم تر ټولو لویه غوښتنه درنه دا کوو چې د خپل د مور او پلار په لاره تعقیب کړئ چې دوی څه وایي هغه ومنئ. د خوست ولایت مرکزی زندان مسؤلین ویل چې دلته زیاتره هغه ماشومان راوړل شوي چې د غلا کړلو، نشئی توکو استعمالولو او نورو جرمونو باندې مبتلا ول. مطلب مو همدغه و چې د مواد مخدرو نه ځوانان او ماشومان ځان لرې وساتي، ځکه دا د افغانستان او بالخصوص د یوې ټولنې راتلونکی ده. موږ په اسلامي علومو کې علما ورته لرو چې هغوی ورته راځي دیني علوم ورته کوي، مولي صیبان دي، حافظ صیبان دي چې د حفظ کلاس هم شته، د معارفو نه معلمان راځي چې هغوی عصري علوم ورته کوي، لکه کوم تعلیمي نصاب چې دا موږ المعارفو سره یو سیستم برابر کړی ده چې موږ به دلته هماغه نصاب چې په معارفو مکاتبو کې ویل کېږي هغه نصاب به موږ دلته مخ ته ولو. بل لور په یاد اصلاحي مرکز کې ماشومان خوښ و چې داسې ګټورې برنامې ورته برابرې شوي. د دوی په وینا دلته ورته د روزنې لپاره ځانګړي علمي او کسبي برنامې ترتیب شوي دي. داسې ځوان سره کې لکه په خپل کور کې چې خپل کورنۍ سره څوک کې داسې ځوان مو دی که ډاکټر وغواړو کار څوک وغواړو خپل متوجه وي، هر وخت راته راځي، مړی په خپل ټیم را کوي، ښه مړی را کوي. انشاءالله موږ ته درسونه 3 ټیمه خپل درسونه وي، دیني درسونه، مکتب درسونه. موږ ډېر خوښ یو، فکر نه کوو چې دا جیل دی، موږ وایو مدرسه ده. دغه ځای چې بیا کله میږ انشاءالله د کوم ملګري چې میږ انتخاب کړی چې میږ د غلط سختي وسنجولې دې ته چې ناروغ لو بیا به انشاءالله دغه ملګري سره میږ پلیار نه سو نه حالت به نساتی نه کو او چې د بد ملګری نه لره اوسئ او ښه ملګري سره پلیار باید هغه ځوانان دغه وکړي چې د میر پلور نافرماني نه وکړي، میر پلور خبر لوړ شي، باید دوی چې په کار کې سنجولی کېږي دوی خبره چې هغه خبر باید دوی ومني. باید یاد شي چې د خوست مرکزی زندان مسؤلینو په وینا د یاد اصلاحي مرکز او د ولایت مرکزی زندان زندانیانو ته د دینی او عصري زده کړو لا ښه کولو ترڅنګ راتلونکي کې پلان لري تر څو د موبایل سازۍ، نجارۍ او فلزکاري په برخو کې هم نورې برنامې برابرې کړي.